د ډاکټر عبدالله ملګري همایون عبدالله پریښود او له طالبانو سره یو ځای سو. د چې همایون دغه کار د څه لپاره ولې کړی دی په دغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. همایون د طالبانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ولسي جرګې په تیره دوره کې د خوست د خلکو استازي همایون د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې ترلاسه کېدو وروسته په خپل یو پوسټ کې ویلي دي چې زه د طالبانو څخه خپل ملاتړ اعلانوم. همایون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې زه د عبدالله او غني په مقابل کې د همایون څخه یعنی همایون طالب شوم. زه د امارت اسلامي څخه ملاتړ کوم. هغه په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر و چې تیره ورځ هم په خپل یو پوسټ کې ویلي و که چیرته د غني او عبدالله ترمنځ هوکړه کیږي نو هغه به د طالبانو ملاتړ وکړي. هغه همداراز په خپلو څو پوسټونو کې بیا د جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ سره هم مخالفت ښکاره کړی و او ویلي و چې که عبدالله د دوستم لپاره د مارشالۍ غوښتنه کوي نو هغه به د عبدالله په کیسه کې هم نه وي او مخالفت به یې وکړي. نن د هیواد د سیاسي مشرانو په حضور کې ولسمشر غني او عبدالله د سیاسي هوکړې تړون لاسلیک کړ چې له مخې عبدالله د سولې مصالحې شورا مشر وټاکل شو او د هغه ملګرو ته په کابینه کې ځای ورکول کیږي. که څه هم په هیواد کې دننه ځینو خلکو د دواړو له دوی تړون څخه مخالفت کړی دی خو بیا ډیری خلکو دا تړون د هیواد په ګټه بللی دی او ترڅنګ امریکا، یوناما او نورو هیوادونو هم د ولسمشر غني او عبدالله له دې تړون څخه خوښي ښکاره کړې ده او د افغانستان لپاره یو ښه زیری بللی دی. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ درسره او چینل هم درسره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان ښه وخت.